الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. د عقیدوي درسونو په سلسله کې دا هم دریم درس دی چې په دې مبارک درس کې د سوره عصر په رڼا کې د دې یادونه مخکې شوی او تکرارا بیا هم کیږي چې دا مبارکه سوره العصر دلالت کوي په دې چې بنده مسلمان د علم کې په خپل علم د عملو کې د لارې د علم او د ایمان ته د خلق راوبلي او د دعوت په سختیو د الله عز وجل ته داعی مسلمان صبر وکاندي. الہ العالمین فرمای والعصر، قسم دے په وخت د مازیګر یا په زمانہ چې ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په تاوان کې دی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه خلق د دې تاوان نخلاص دي چې واقعي ایمان راوړی دی او په خپل ایمان کې صالح عمل کړي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هغه خلق د دې تاوان نه محفوظ دي چې هغوی یو بل ته په خپل منځو کې په حق او په جایز او په روا او په توحید باندې توصیه کوي. وتواصوا بالصبر، او یو بل ته توصیه کوي په صبر او استقامت باندې. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. معنی دا امام شافعی رحمه الله فرمایي کبل فرض الله عز وجل نویر علیګله دلیل او حجت په مخلوق باندې مگرم دا یو صورت دا هم د خلقو د پاره کافی کېده. دا په خلکو باندې دلیل او حجت جوړېده چې اے خلکو ځان د تاوان نه وباسئ په ایمان خپلولو، په صالح عمل کولو، په توصیه د حق باندې او په توصیه د صبر باندې. د امام شافعی رحمت الله تعالی علیه د قول مطلب دا دی چې سورة العصر په ډېره لویه معنا باندې مشتمل دی د عقیدې په لحاظ باندې، او دا حجت دے پا مخلوق باندی چی اے خلقو ولی تاسو تا اللہ عز وجل دی نویلی چی پا صدق ایمان راوڑی، تاسو عمل صالح اختیار کئی، توصیہ دا حق وکی او توصیہ او بلتا پا صبر سر وکی. نو گویا کی دا مبارک صورت پا خپل زان کی راگرون کے دا حق صلورو ضروری مسائلو دے چوڑان دے دا حقینا یادون اوشا طول دے پا دے باندے پوہوسو. اللہ دے پہ عمل نصیب کان دے. امین یا رب العالمین.